او محترم افراسیاب خټک صاحب ته په ډېر احترام او درناوي بلنه ورکوم چې هغه راشي او خپلې خبرې وکړي. شروع کوم د لوی خدای پاک په نامه چې بخښونکی او مهربانه دی. د پښتون کلچرل اسوسییشن اسلام آباد ډیرو ښاغلو مشرانو او دلته ناستو ډیرو معززو مېلمنو، خویندو، وروڼو، بچیانو، ټول نړو به زه د پښتون کلچرل اسوسییشن شکریه ادا کوم چې هغوی هر کال د مارګلې په لمن کې دلته داسې یو ماښام جوړ کړي چې موږ د خپلې ژبې او کلتور په هکله خبرې وکړو او د یو بل نه خبر شو. حقیقت دا دی چې 21 تاریخ د 21 فروری د بین الاقوامي ورځې په توګه ده چې د مورنیو ژبو ورځ ده او تاسو ته معلومه ده چې د 21 فروری ولې 21 فروری په دې چې 1952 کې په دغه ورځ باندې پاکستان سکیورټي خلکو په ډاکې کې په طالب علمان باندې ډزې کړې وې. چا چې غوښتل چې زموږ ژبه د پاکستان قومي ژبه شي او هغوی هر ځکه چې اکثریت پاکستان جوړ کړی بنګالیانو، خو بدقسمتۍ سره دلته خو اولې ورځې نه داسې خبرې روانې وې نو هغوی ژبه خو خود نه منله چې په هغوی باندې ډزې وکړي او هلته یو یادګار جوړ شو. دا یادګار اوس هم ډاکي یونیورسټۍ کې شته. زه 2002 کې لاړم ډاکي ته او دې یادګار ته ورغلم. هغوی وایي چې 1901 کې د پاکستان د سکیورټي ادارو دا چې کله اپریشن کولو نو دا یادګار یې رنګ کړی و، خو چې هغوی آزاد شو نو اول کار هغوی دا وکړو چې دا یادګار جوړ کړي. نو دا یو خبرې تاسو کوم یعنې ټولې دنیا دا ورځ وټاکله 21 فروری چې پاکستان یو ډېر لویه غلطي کړې وه چې اګر ځای ورته بلانډر وکړي او هغې دا هغې وایي چې ټوله دنیا سبق زده کړي. دا ورځ یې ځکه ټاکلې ده 21 فروری او دلته زموږ خپل خلک موږ یې د دې نه اوسه پورې زموږ ریاست چې دی د سبق نه دی زده کړی. مورنیو ژبو طرف ته چې کومه رویه ده دا سمه ده چې دوی وایي چې قانوني پابندي نشته، مثلا صوبایي حکومتونه کولی شي چې خپلې ژبې ته ترقي ورکړي. دا صحیح خبره ده، خو خبره ده چې ریاست ذمهواري څه ده. دا خو داسې ده لکه چې سړی وایي چې هر سړی آزاد دی. دې حال کې اوس څوک اعلان وکړي چې هر یو سړی آزاد دی چې یو وخت خلایي سیاره اسمان ته لېږلی شي. نو په دې موږ پوهېږو چې دا سیارې اوس څومره خلک لېږلی شي. نو دا خو ریاست کار دی چې ادارې جوړې کړي، ژبې دپاره قانون سازي وکړي او خصوصا ژبې دپاره تعلیمي میدان کې کار وکړي. نو ما یقین دی چې او دلته چې موږ وایو ژبې مسله نو ژبې مسله په دې معنا نه ده چې د ژبو خپل منځ کې شخړه ده. هېڅ کار نشته، ټولې ژبې ښې دي، انسانانو ژبې ټولې مقدسې دي. پښتو د پنجابۍ ځای نه اخیستل غواړي، پنجابۍ د سندي ځای نه اخیستل غواړي، دا هېڅ جګه نشته. اردو ځای څوک نه اخیستل غواړي. خبره دا ده چې هندوستان کې آئین کې لیکلي وي چې هندي به د رابطې ژبه وي، انګریزي به ورسره څه موده پورې به چلېږي او دوی ژبې چې دي هغه به د هندوستان قومي ژبې وي. دوی ژبې انډین لینګویجز دا هندوستان په آئین کې موږ دغه کار په اساسن ترمیم کې موږ ویلي وو چې پاکستان کې چې کومې غټې ژبې دي، پنجابي ده، پښتو ده، سندي ده، بلوچي ده، براوي ده، دا موږ وایي چې پکار ده چې پاکستاني ژبې اعلان کړی شي. خو دا اوسه پورې نه دي شوي ځکه یو وخت هم اتفاق رایې نه و. خو بهرحال تعلیم خو ډېر ضروري دی او تعلیم لکه چې څنګه مخکې رڼا واچوله شعیب خان او نورو دوستانو، نو دې کې تنازع خبره نه ده. خبره ده چې ریاست ولې عمل نه کوي. خبره ده دې ده. دویمه خبره دې ته راشو چې پښتو چې ورځ مونږ کوو نو زه په لږه توګه دا وکړم چې پښتو چې د مونږ ویو او پښتو شته ده دوی ټوله لوی کریډټ، ټوله لوی یو قسم ته چې مونږ چاته باید داد ورکړو، خراج تحصیل ورته وړاندې کړو، هغه زمونږ بیان دی. هغوی پښتو ویلې ده او مونږ یې پښتو زده کړې ده. بیا دویمه خبره شاعران او ادیبان لیکوال دي چې چا باره کې روسي پروفیسر ګیرس یو کتاب لیکلی دی
د بیړني ولس ادبیات هغه وایي چې پښتانه روشنفکران شو د شلمې پېړۍ دا وایي چې طوفان مرغان دوی به د هوا په مخالف سمت کې پرواز کولو خو بدقسمتۍ سره طوفان ډېر اوږد شوی دی 1900 نه مخکې دا تاریخ شروع شوی و انجمن اصلاح فاعله چې هغې کې ژبې او د کلتور او د مدرسې او د تعلیم خبرې وې نن هم دا طوفان جاری دی بدقسمتۍ سره او زموږ روشنفکران نن هم مخالف سمت کې پرواز کوي هغه سره طوفان سره خو زه دا غواړم چې دې باوجود لکه چې مخکې اجمل صاحب ویلي چې مایوسه کېږي بس زما خیال دا دی چې تاریخ مخکې تلو خپله طریقه ده او دې کې ځینې وخت داسې لارې را پیدا شي چې هغه لرې نه ښکاري نه یا چې د قافلې غرونو کې تاویږي نو کله کله داسې مور کې راشي چې ښکاري نه مګر دوی روانې وي زه تاسو دوه درې شیان داسې ښیم چې تاسو ته وایم چې څه تبدیلي راغلې ده چې هغې په وجه زه وایم چې موږ څوک په شا نشي تمولی دی نه یو خبره دا وه چې دا جنګ چې افغانستان کې شو 40 کاله نو هغې جنګ دې غاړې ته مسلات دي ډېره لویه تباهي وشوه دې کې شک نشته لکونه خلک زموږ مړه دي لکونه ښځې وژل شوي دي بچي یتیمان شوي دي کورونه وران شوي دي خلک مهاجرت باندې مجبور شوي دي خلک بې کوره شوي دي دا یې هغه ډېر تاریخ اړخ دی چې کوم یقینا چې موږ باید یاد کړو خو دې سره یو بل رقم دی هغه دا دی چې دې جنګ په دوران کې میلیونونه افغانان دې خواته راغلل میلیونونه دا یعنی د تاریخ بل طریقه ده دلته کې جنرال ضیاءالله حکومت او ضیاءالله اعلان وکړو چې دوی مهاجر دي او موږ انصار یو دې مطلب دا دی چې هېڅ کرښې او کیسې نشته او کاغذونه هم نشته دې 40 کاله رااخیستله جاري پاتې شوه دا دومره افغانان د دواړو غاړو پښتانه دا به څنګه مېلاوېدل دا ملاقاتونه څنګه کېدی شول دا ممکنه نه وه بیا زموږ د خلک خپله داخلي دلته کې چې بېکوره شول دا تېرو 1500 کالو کې یعنې 2 میلیونه نه زیات خلک مالکن ډویژن نه فاټه زموږ پخوانی چې دې ځایونو نه بېکوره شول دا هم یو ځای نه بل ځای ته وکوچېدل لاړل دې کې چې کوم انټریکشن شو کوم چې کوم لیدر کتل شو دې سره زما په خیال کې یو نوی قوت په دې کلچر کې پیدا شو داسې قوت چې هغه بیا د روکېدو نه دی موږ یو بل وپېژندل موږ خپله ژبه وپېژندله خپل شناخت وپېژندو بله خبره دا ده چې د سوشل میډیا په شکل کې یو نوی فورم راغی یو نوی پلیټفارم چې دا اوسه پورې تر اوسه پورې ریاستونه هم د دې قابل نه دي چې دې باندې کابو راوړي یا دا کنټرول کړي نو موږ ولیدل چې خوشحال خان خټک ویلي وو چې په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو ولې هېڅ شو د یو بل خبردار دا مشهور قصیده کې چې درست پښتون له کندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ و اشکار په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو ولې هېڅ شو د یو بل خبردار خو ما تېر موده کې یو ځای کې ځوانان ډېر ما هغې ته وویل ما چې که تاسو سوشل میډیا نه سالمه استفاده وکړئ صحیح طریقې سره هغه په کار واچوئ نو د خوشحال خان خټک دا ګیله موږ ورکولی شو یو بل نه خبردار کېدو دا خبره اوس کېدی شي اوس ممکنه شوې ده او ورو چې ورځ تېرېږي مخکې سید صاحب تیار دي چې موږ به مشاعرې کولې نو ډېر مشکل کار و میاشت میاشت به تیاري ورته وکړه خلک به راجمع کړو لږ غونې خلک وو بیا به شاعران ورته شعرونه ووایي اوس تاسو یو په سوشل میډیا یو شعر واچوئ نو په منټونو کې زرګونه خلک کېدای شي لکونه خلک یې وګوري او یو بل ته ورسېږي نو دا دغې امکانات چې پیدا شوي دي دې هم موږ ته ډېرې دروازې پرانیستې دي نو زه ډاډه یم او بله غټه خبره دا شوه چې د فاټه ختمېدل دې باره کې مختلف رای کېدی شي زه خپله رای وایم زما رای داسې ده چې دا فاټه چې به دا افغانستان چې دا بفر سټیټ و یو حایل ریاست جوړ کړی شوی و د برټش امپایر د برطانوي استعمار او د زار روس ترمنځ د روس امپراتورۍ ترمنځ دا یو حایل ریاست و فاټه چې وه دا د شاته یو اډیشنل بفر یو اضافي حایل و اضافي حایل څه لپاره و چې د لر پښتون او بر پښتون منځ کې یو حایل جوړ کړي او دغه وجه وه چې امان الله خان اصلاحات وکړو هغې خواته رانغلو ځکه چې د منځ کې دا علاقه چې وه دا انګریز داسې جوړ کړی سیستم جوړ کړی و نظام یې جوړ کړی و چې دا اوچ لرګی و دې کې برېښنا نه تېرېده مګر اوس د خدای په فضل سره دا لرګی اوچ پاتې نه دی ځکه تاسو ولیدل چې دلته چې زموږ ځوانانو باندې ګزار کېږي
نو پکتیا کونړ نه واخلې تر بامیانو پورې خلک راپاڅېږي تر بازار دې تر هراته پورې نو عرض دا دی چې ځکه چې بفر پاتې نه دی دا اوس اوچ لرګی نه دی دې کې برېښنا ځي راځي نو کومو خلکو چې پرون لوبې کولې نو هغوی ته موږ وایو چې تاسو په خپلو لوبو نوې نظر وکړئ دا لوبې نور منلو نه دي او نه زغملو دي او زموږ خلک یې نه مني او نه یې زغمي زه ډاډه یم او دې نه هم لویه خبره دا ده چې زموږ ځوانان را پیدا شوي راوچت شوي دي را بیدار شوي دي دا ټول نه مهمه خبره ده یعنې دا موږ خپل وخت کې زما یاد چې 1988 کې چې موږ پښتون سټوډنټ فیډریشن جوړولو نو ایوب خان خلاف تحریک کې زه بنو کالج کې وم او پېښور یونیورسټۍ کې جوړ شو موږ په بنو کې جوړ کړو او بیا زمونږ مشران ولی خان بابا اجمل خټک صاحب دوی راغلو دوی سره موږ لیدنې کتنې وکړې اجمل خټک صاحب د غیرت چغه چې دا هغه کتاب دی چې د هغه د سیوري لاندې زموږ روزنه او پالنه شوې ده او لکه چې چا مخکې ووایي اجمل خټک صاحب همدغه شیخ به زه وایم هغه هم یاد کړم زموږ سیاسي استاد مشر او زموږ د فرهنګ او د سیاست لارښود نو هغه دا ویلي وو چې وخت بې وخته یو وږمه چېرته نه راشي وخت بې وخته یو وږمه چېرته نه راشي ترې پیدا زما په مات وزر کې ساه شي او معلومیږي چې زما بړې روزي معلومیږي چې زما بړې روزي او ترې نه مخکې به یو نوی ژوند پیدا شي نو ما یقیني چې دا لاره زموږ انشاءالله دا په خلاصېدو ده خو یو خبره چې زه همیشه کوم نه بیا کوم لکه تاسو ټول توجه یې ته راګرځول غواړم چې موږ دوه خبرې په ژبې په باره کې کول غواړم هغه دا یو دا ده چې موږ حکومت نه مطالبې کوو چې تاسو ژبه تعلیم ژبه کوئ تېر حکومت چې و هغوی دا کړی و د عوامي نیشنل پارټۍ او د پیپلز پارټۍ حکومت چې په پښتونخوا کې و هغوی دا کړی و چې 15 مورنۍ ژبې یو قسم د تعلیم ژبه ګرځولې وې قانون یې جوړ کړی و هغې لپاره یې تیاری کړی و کتابونه یې چاپ کړي وو خو هغه کار اوس ولاړ دی هغه غوښتنه موږ مطالبه کوو چې هر چا حکومتي هغوی ته وایو چې دا ژبه خو د ټولو شریکه ده دا خو د پاټو ژبه نه ده دا خو د کام ژبه ده د خاورې ژبه ده مګر دې مطالبو سره لږ دا ده چې موږ خپله ذمهواري باید هیره نه کړو کورونو کې مطلب دا چې ماشوم چې پیدا شي سکول کې نشته مدرسه کې نشته نو راځئ چې موږ خپل کور کې ماشومانو ته الف ب ورته وښیو خامخا لازما او دویم کار چې ډېر ضروري دی هغه دا ده چې شمېره ورته وښیو پښتو شمېره دا ډېره اهمه خبره ده دوستانو عزیزانو زه تاسو ته توجه سره ګرځوم شمېره ډېره اهمه ده موږ چونکې سکول کې پښتو نشته او شمېره موږ اردو کې زده کړو یا چې انګریزي میډیم والا دی هغه انګریزي کې وایي او بیا دې کې چې هغه افغانستان کو ورته ضرب زباني وایي دلته ورته پاړې وایي نو هغه موږ اردو کې وایي ایک دو نه دوه دو درې چار چې دا وایي نو هغه داسې زموږ ځای کې کښېني چې موږ بیا تر اخرته پورې دې نه خلاصېږو نه نو مشکل دا دی چې که ژبه موږ شمېره نه استعمالو زه دې نه یېرېږم چې دا شمېره به ورکه شي دا د قدرت قانون دی دې کې د چا دغه نشته خو دا ده چې که کوم شی نه استعمالېږي هغه ورکېږي او ډېرې ژبې داسې شته چې ژبې شته خو شمېرې یې نشته د مثال په توګه بلوچي ده بلوچي ښه تکړه ژبه ده قوي ژبه ده یو ډېر قهرمان ملت ژبه ده مګر شمېره یې نشته هغې شمېره د فارسۍ شمېره ده برابري شمېره نشته درې اول هغې شته ټکي شته نوره شمېره یې نشته نو خدای مخکې چې زموږ ژبې سره دا کارونه شي نو لږ دغه خاص کومه چې کورنیو کې کور کې ورته دا وښیو الف ب او شمېره چې دا ورته هرومرو مونږ یاد کړو دې سره بله خبره چې زه کوم غواړم دا ده چې ژبې کې مونږ باید چې یعنې کوشش وکړو چې خپلو کې لیک کې دا ژبه ووایو دا د پوه چې شعیب خان کومه خبره وکړه د الفبا په هکله زه هم د دې حق یم چې دا ډېره ګرانه کړې شوې ده چا چې کړې ده هغوی په ښه نیت کړې ده هغوی نیت باندې مونږ شک نه کوو هغوی غوښتل چې دا معیاري کړي سټنډرډایز یې کړي نو هغوی یاګانې 15 لیکلي دي چې صحیح تلفظ یې کېږي مګر ژبو کې تاسو ګورئ مونږ تاسو نورې ژبې ویلې دي د انګریزي ده دې کې لیکلی یو قسم ته شي ویلی بل قسم ته شي ځکه چې اهل زبان ته ځنې د کوم خلکو ژبه ده هغوی ته ځنې استحقاق حاصل دی پریروګیټیوز نالج هغوی نالج لیکي او نالج وایي سمه ده موږ هم داسې کولی شو دې ته ډېر ورخطا کېدل نه پکار چې 15 یې نه وي نو دا به څنګه ویله کېږي زما یقین دی چې 3 کاله نه راغلې ده اوس به مې انشاءالله خطا کېږي نه خو دا چې لږ اسانه شي نو ښه خبره ده چې زموږ نوی کول دا زده کړي او په دې لاره باندې روان شي د
خبرو کا سیال خبرو کا اکبر سیال زمونږ ډېر زور ملګری رور هغوی دا وایي د مونږ چې ملکه جیل کې وسایل صاحب یو مونږ په جوړک وخت کې 14 میاشتې نو دا سیال هغه وخت ځوان هلک و دی به راتلو د ملکه په غره په سر چې کوم جیل دی دې کې سایل صاحب و صاحب شاه صابر و تجربه الحسن قایل و شاعرانو کې ما هم کله کله شعر وکړو موږ جیل کې مشاعرې کولې او دا ځوانان به راتلل دې سره ملاقاتونه کولو نو زه ډېر خوشحاله یم چې علي اکبر سیال کتابونه لیکلي دي د شعر او د نثر دواړو او د شعر کې چې کتابونه لیکلي یو ځل مخکې د کتاب مخکتره ما مالکن کې کړې وه ډېر کلونه مخکې کتاب یو په جنګ د اور ولګي او نن بیا چې کوم کتاب دی د جنګ لمبو ته چې لمن وهي څوک دا یعنی زه تاسو دې نه خبرول غواړم چې پکار دا ده چې موږ په دې فخر وکړو چې زموږ ژبې تېرو څلوېښتو کالو کې ټولو نه زیات شعر چې دی هغه د تشدد خلاف لیکلی دی جنګ خلاف مبارزه پښتو شعر کړې ده او په دې پکار ده چې موږ ووایو او موږ نوره دنیا دې نه خبره کړو چې پښتو ژبه ما خپل کتاب کې لیکلی و چې زه په دې خبره فخر کوم چې داسې وخت کې ما شعر لیکلی دی چې پښتو ژبې د تشدد خلاف مبارزه کړې ده جنګ خلاف مبارزه کړې ده نو سیاست کتابونه مخکې مو دا کتابې د جنګ خلاف لیکلی دی او ډېر ښه شعرونه لیکلي دي پښتنو باره کې خبرې لیکلي دي عجیبه شان انسانان دي پښتانه نه د بل دي نه د ځان دي پښتانه ګیله یې کړې ده او د پرون حکمرانان دي پښتانه او د نن دور غلامان دي پښتانه دا ټولې خبرې په دې شعر کې ډېر بلیغه توګه کړي دي ژبې په قلم کړي دي نو باید یقین دی چې د ده دا کتاب چې دی نن موږ هغه باندې مخکته نه کوو خو ننداره هغه چې کوم نندارې په باره کې ما یو څو شیونه د هغه په باره کې وایي او دا مګر دې سره دې نه هم کتاب چې دی هغې د نثر دی پښتو کې موږ شعر کې ډېر کتابونه لیکلي مګر نثر کې بدقسمتۍ سره ډېر کم دي نو زه خوشحاله یم چې اکبر سیال په نثر کې کتاب چې لیکلی دی هغه زما په خیال کې ډېر اهم دی د پښتنو د ټولنیز ژوند تنقیدي جاج د پښتنو د ټولنیز ژوند تنقیدي جاج یعنی critical appreciation of Pashtun social life دې کې هغه ډېر بنیادي خبرې چللي مثلا پښتونولي څه شی ده دا ډېره اهمه خبره ده دنیا کې ټول خلک قبایل پاتې شوي خو موږ کې قبایلي ژوند ډېر اوږد شوی دی ډېر اوږد شوی دی څونه کاله نتیجه یې دا ده چې موږ کې ځینې خصوصیات دي پره جنبه موږ کې ډېره ده ډېره زیاته پره جنبه ده او دا زموږ په سیاسي فرهنګي ژوند کې هم دا راسخره کېږي موږ کې څه بنیادي اختلاف دی خو موږ یو بل سره اختلاف پیدا کړو تور ګوند سپین ګوند قبایلو کې کوم ګوندونه موږ جوړ کړي نو دا سیال صاحب کتاب کې دا خبره ورته کړې ده چې دا رواج څه شی دی تفصیل یې لیکلی دی د رواج چې کومې برخې دي مېلمستیا بدرګه ننواتې ټولې خبرې په دې کې لیکلې دي و دې سره یې دا لیکلي چې دې ښه اړخونه څه دي او بد اړخونه څه دي زه په دې دا اضافه کول غواړم چې موږ خوشقسمته وو چې دلته باچا خان و هغه شلمې پېړۍ کې پښتونولۍ کې اصلاحات راوستو پښتونولي نوي کړه پښتونولۍ کې تعلیم هغه شامل کړو پښتونولۍ کې د ووټ حق شامل کړو پښتونولۍ کې د ښځو تعلیم او د ښځو په سماجي او سیاسي ژوند کې شرکت شامل کړو دا ډېره اهمه خبره ده ښځو د شرکت نه بغیر موږ نیم قوم یو نیم قوم که اسمان ته پکېږو موږ پوره قوم کېدی نه شو نو دا خبرې په پښتونولۍ کې خوشقسمتۍ سره شوي دي او سیال صاحب په دې ډېر ښه بحث شروع کړی دی او زما به دا خاص وي چې دا بحث باید جاري پاتې شي موږ باید دا بحث مخکې بوځو او ووایو چې څنګه موږ د دې نه راوتی شو لکه چې ما مخکې وویل دې کې ډېره اهمه خبره دا ده چې زموږ ځوانان شکر دی راپیدا شوي دي راویټ شوي دي او هغه کارونه کوي چې کوم چارې چې نشي کېدی یعنې که موږ نه چا 10 کاله مخکې پوښتنه کړې موږ دا نشي کېدی نن یې زموږ ځوانان کوي تاسو وګورئ ریاستي جبر باوجود ټول پابندۍ باوجود دا کاروان روان دی او ما یقین دی چې پښتنو کې چې کومې مسلې ډېرې روشت کړي مثلا دا دې ویلي چې د پښتنو تېر وخت بلا ډېرو غلطیو ستونزو نه ډک دی باید په راتلونکي وخت کې دا غلطۍ تکرار نه شي د پښتون تاریخ او ټولنې د لوستلو نه پس یوه نتیجه دا هم وځي چې دوی کله په یوه او کله په بله انتها ولاړ قوم پاتې شوی دی اوس به انتهاکاري یو اړخ ته کوو او منځنۍ لاره به خپلول غواړي تاسو ګورئ افغانستان کې د
د لیفت یا د چپ افراد او د ښي افراد دواړه خلکو ولیدل او اوس منځ لارې ته ورو لګیا د برابرېږي. دغسې پښتانه تر دې دمه د فزیکي تمدن سره ډېرې اړیکې نه لري، خصوصا جاګیرداري چې راغلې ده. تاسو ګورئ اتن زموږ قومي ګډا ده. دې ته تاسو ګورئ زموږ صوبه کې پېښور کې ډېر خلک وایي چې دا خټک ډانس دی، هغوی دا خیال دی چې دا د خټکو شی جوړ کړی دی. حقیقت داسې نه دی. حقیقت دا دی چې دا اتن چې دی د پښتنو قومي ګډا ده. د پېښور ویلي کې چې کله پېښور وادي کې چې کله دا جاګیرداري راغله نو دا ګډا دغه ځای کې خلکو لاس نه ورکړه. نو دې دا شوه چې مونږ یعنې خلک وایي چې ګډا لیدل خیر دی، خو خپله افغانستان کې چونکې هغوی آزاد قوم دی نو چې اوس هم دلته کې فرض کړه د افغانستان صدر ناست وی یا وزیر اعظم ناست وی چې ډول غږېدی نو هغه په فاصلې او اتن کې به شریک شوی ځکه چې دا قومي خبره ده. اوس هم تاسو ګورئ په خټکو مربتو وزیرو مسودو کې دا خبرې شته. نو دا سیاست صاحب دې ته اشاره کړې ده چې موږ فزیکي کلچر باره کې هم ځینې خبرې محدودات لرو چې کوم په دغې ټولنیز تکامل کې موږ لاس نه ورک شوي دي. خو ما یقین دی چې موږ به دا خبرې بېرته پیدا کړو او بېرته به لاسته راوړو. دا به هم زه خاص وکړم چې موږ پښتون کلچر اسوسییشن نور زموږ ټول باید دې سره مرسته وکړو چې موږ دلته کې کتابونو دوکانونو کې د ماشومانو پښتو کتابونه کېږدو چې څوک غواړي چې هغې ته لیټرچر اویلیبل وي. څو ورځې مخکې ما سره یوه مېرمنې رابطه کړې وه لندن کې بي بي سي نه اوس ریټایره شوې ده نجیبه لیمور. هغې ویل چې هغه یو ویب سایټ خلاصوي ماشومانو لپاره پښتو لیټرچر. هغې ویل چې ډیزني لینډ سره فرق نور سره خبرې کړي دي هغه به هم پښتو ته راغلي د پښتو خپلې کیسې چې دي ولسي کیسې چې دي دا به په تصویر په شکل کې ماشومانو ته کارټون په شکل کې جوړوي او په دغه طریقه به خپله سوشل میډیا باندې راشي. تاسو به خاص کړئ چې ټول هغې سره مرسته وکړئ. هغه چې کوم ویب سایټ جوړوي چې هغې کې ټول موږ تاسو ورسره مرسته کولی شو په کومه طریقه چې کولی شو. دا ضروري ده ځکه چې دا زموږ ژبه ده او بهر نه به څوک نه راځي. دا به موږ خپله کوو دا کار. او حقیقت دا دی چې که ژبه مو نه وي نو موږ به نه یو. دا زموږ شناخت چې دی دا د ژبې په وجه دی او تاسو ټول په دې خبره پوه یئ. په لږ دې کې عملي کارونه به کول غواړي خپلو کورونو کې خپلو بچو سره ماشومانو سره چې هغوی خامخا پښتو هېره نه کړي. او ما یقین دی چې موږ دغسې مخکې روان یو. زه دې خبرې نورې نه اوږدوم، خپلې خبرې به په دې خبره باندې ختمې کړم چې موږ چې دلته کې سایل صاحب شته نو هغوی شعرونه هم په نظم نثر کې دواړه باید چې هغوی زموږ د حمایت پوره کړي. او زه به تاسو نه په دې خبره اجازه واخلم چې انشاءالله چې د پښتون کلچر اسوسییشن چې کوم سرګرمي ده دې سره پکار ده چې موږ ټول لوز وکړو چې په خپل وس مطابق د دې مرسته وکړو. دا د پارټیو د ګوندونو د فرعي جبهو نه اوچت تنظیم دی او موږ نه باید دې کې فرعي جنبې او دا خبرې راوړو. ډېره مننه.